د کونړ پوهنې ریاست تر چتر لاندې د دغه ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې د فکري روزنې په موخه د امارت پیژندنې په نوم یو ورځنی سیمینار جوړ شو چې لسګونه ښوونکو، زده کوونکو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. په دغه جوړ شوي سیمینار کې د امارت پیژندنې په تړاو د ویناو سربیره د پوهنتون یو شمېر استادانو له لوري چمتو شوي مقالې هم وړاندې شوې چې د امارت په جوړښت او اهمیت پکې خبرې شوې وي. په سیمینار کې آزاد بحث هم ترسره شو چې ګډونوالو پکې خپلې پوښتنې او نظریات وړاندې کړل. دغه سیمینارونه نیول د داسې زده کوونکو لپاره ډېر مثبت بدلون په ټولو زده کوونکو کې راولي او زموږ لپاره پکې نوې دا و چې د امارت او د جمهوریت ترمنځ توپیرونه د امارت د یو اسلامي نوم د پیغمبر اسلام څخه رانیولې هم د امارت روان او د جمهوریت دا یو د دیموکراسي یو ډول دی. دا یو ښکاره او جوت حقیقت دی چې دا ډول سیمینارونه دایرول، د غونډو جوړول د ځوانانو په اذهانو او فکر باندې کاملا مثبت تغییر کولی شي. که چېرته دغسې سیمینارونه، ورکشاپونه او ټریننګونه د ځوانانو لپاره په کار واچول شي، زه یقیني او باوري یم چې د ټولو ځوانانو او د راتلونکي قشر په اذهانو مثبت تاثیر کولی شي، ځکه هغوی پوهېږي 20 کاله تیر شوي دي، د هغوی په اذهانو باندې کار شوی دی. نو که چېرته دغسې سیمینارونه ورته دایر شي، دوی کاملا مثبت طرف ته بولی شي. د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دا ډول سیمینارونو یې موخه د ځوان قشر روزنه په ګوته شوي او په خبره یې چې هڅې یې پیل کړي د سیمینارونو دغه لړۍ د کونړ ټولو ولسوالیو ته وغځوي. دوی زیاته کړه چې امارت د اسلامي نظام یوه غښتلې او قوي شرعي بڼه ده چې د خلکو حقونه پکې خوندي او عدالت پکې حاکم وي. دا هدف هم دا و چې د ځوانانو ته او سپین ږیرو ته ټولو ته دا پته ولري چې اسلامي امارت د ټولو خوښو په زړونو کې ځای ولري. د فکري پوهنې په نام باندې یو ورځنی ورکشاپ و چې موږ دا دایر کړی و چې خلکو ته دا ورسو چې اسلامي امارت د خلکو زړونو کې څومره محبوبیت لري او نور څومره پیدا کړي. د یادولو ده چې په دغه جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې په 3 مهمو موضوعاتو امارت پیژندنې، اهمیت او ګټې، د خوارجو په منفي افکارو او د غربي دیموکراسۍ په زیانونو ګډونوالو ته معلومات وړاندې شول.